ومن الناس او بعض د خلقنا من هغه څوک دی یقولو چې وای آمنا منهم ایمان راوړی دا بالله په الله پاک باندې وبالیوم الاخر او په ورځ رستنی وما هم بمؤمنین او ندی دوی مؤمنان ایمان راوړونکي یخادعون الله دوی دوک ورکی الله تا یا دوک کوي د الله سره بزعمهم د دوی په ګمان والذین اوها کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دا یعنی مؤمنانو سره چل ولکی دوک کوي وما يخدعون او دوی دوکن ورکی الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما يشعرون او دوی نپوهیږي فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض د نفاق دا فزادهم الله پس یاد کړو الله پاک دوی لرا مرضا دا مرض د نفاق ولهم او د دوی د پاره عذاب علیم عذاب د ډېر دردناک بما كانوا يكذبون په سبب د دې چې دوی به دروغ ویل واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دوی ته یعنی د منافقانو ته لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کې قالوا نوید انما بشکا نحن منچیو مصلحون اصلاح کون کیو الا خبردار انهم بشکا دوی المفسدون فساد کون کی دی ولكن لا يشعرون لیکن دوی نپویگی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کلا چې اویل شي د منافقانو ته آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان راوړی د مخلص مؤمنانو یعنی صحابه کرامو قالوا وَإِذَا منافقان انؤمن آیا ایمان راوړو منگا کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړی د بعقلو الله جواب کوي الا خبردار انهم بشک دوی هم السفهاء هم دوی د بعقلا ولكن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ وَهَرْ كَلَا چې دوی ملاقاتو کې دها کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دا وقالوا نو دوی وای آمنا من هم ایمان راوړی دا وَإِذَا خَلَوْا او کله چې لاړ شي جدا سي خلو په معنا د مضو یعنی لاړ شي دوی الی شیاطینهم خپل شیطانانو ته هغه مشرانو ته قالوا دوی وای انا معکم بشک من تاسو سره یو ستاسو ملګریو انما نحن مستهزئون بشک من یو دوی پورې ټوکی کوونکی یعنی د مؤمنانو ته نسبت د دې کو چې موږ د مؤمنانو پسې ټوکی کوو الله جواب کوي الله یستهزئ بهم الله تعالی با ټوکی کوي دوی پورې یعنی بدله بد ټوکو اخلي د دوینا ويمدهم او زیاتوی دوی لرا فی طغیانهم د دوی په سرکشی کې یا مهون په داسې حال کې چې دوی به سرګردانوي اولئک الذین امداها کسان دی اشتروا الضلالتا چې غره کړه گمراهی وای خسته گمراهی
بالهدى په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس هیڅ ګټه ورنکړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی سملار مندن کی مثلهم مثال د منافقانو کمثل الذي پشان مثال د هغه کس دی استوقد نارا چبل کړي اور فلما پس هر کلا اضاءت چروخان کړي ما حوله چار چاپیر ددنا ذهب الله نبوب زی الله پاک بنورهم رنا ددوی وترکهم او پریب خودل شدوی فی ظلمات پداسی تیرو کی لا یبصرون چه حزب نوینی صمون کان دی دوی د حقنا بکمون گنگیان دی د حقنا عمیون لاند دی د حقنا فهم لا يرجعون پس دوی واپس نراگرزی حق تا او کصیب یا پشاندا تیز باراندا من السماء د اسمان نا فيه چپاغه کی ظلمات تیریوی ورعد نو دارنگی گړز ګړزوی او برق نو دارنگی بریکنا یجعلون ننباس دوی گدی دوی اصابعهم خپل گوتی فی آذانهم پغوگونو کی من الصواعق دویر د تندروننا حذر الموت او دارنگ دویر د مرگنا والله الله پاک سدا محیط راگرون کدا بالکافرین کافران ولرا یکاد البرق نگدید برکنا یخطفو چه اتختی ابصارهم د دوی نظرنا كلما هر کلا اضاء لهم چرناشی دویتا مشو نزدوی فی پاغی کی وَإِذَا أَظْلَمَوا هر کلا چه تیارشی علیهم پدوی باندې قامون دوی ادریگی ولو شاء الله کچری اختلوی اللہ پاک لذهبان خام خابا خستوی بسمعهم ددوی طاقت د غوگونو ددوی و ابصارهم او طاقت دسترگو ددوی ان الله بشک الله پاک علی کل شیء قدیر په هر څه باندې قدرت لرلو والا ده